مستوس به اتحاد و اتفاق کوو، باشعوره قوم به جوړیږو، بیا ترقي کوی شو. دا یو پیغام دی. شاید زما الفاظ به چاته پر چا به غلط لګېږي، پر چا به درنې وي خبرې دي، شاید داسې الفاظ به وي چې چاته به خوښ نه وي، نو لهذا الفاظ به ترخه وي، زما به درانه وي، دا شاید پر چا باندې بده لګېدلی. خو خبره دا نه ده. ولې قومونه چې جوړېږي هغه په مینه و محبت جوړېږي، په اتفاق و اتحاد جوړېږي. په ظلم او باندې قومونه نشي جوړېدی. د ظلم نظام ډېر نشي چلېدی. نو دا یو پیغام و ستاسو لپاره او پاکستان لپاره، ټولو پښتنو لپاره دا یو پیغام دی چې تاسو به اتحاد و اتفاق کوئ. چې هر چا ظلم در سره کوي ناجایز او ورسره رابطه کوئ. زموږ دا دی، د الله رضا ده. دښمن هم دوست کوو، چې چا په مشکل کې سات ورکوو، چې زموږ وینه چا په کار وي، په توره شپه ورسره ولاړ وي. ولې موږ د نفرت خبره نه کوو، د محبت خبره کوو، د اتحاد و اتفاق خبره کوو. نو انشاءالله تعالی زه در سره ولاړ یم. نور څه نه وي، زما وینه درته زیار ده. او پښتانو او انسانان او 40 کروړو انسانانو لپاره نو انشاءالله تعالی دغه ورځ نه ده لرې چې دا قوم، دا وطن به ډېر خوشحاله وي، دنیا به باشعوره قوم به وي. السلام علیکم.